تازه خبر خپل اولادونو لاس کله د مور مړی په یخچال کې ساتلی و. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلاست. ویډیو تر پایه پورې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د کراچۍ ښار چارواکي وایي په دغه ښار کې د یوې ښځې مړی تر 10 کلونو پورې د هغه خپل اولادونه په یخچال کې ساتلي وه. د دغه مړې ښځې ورور په دې تړاو نیول شوی دی. د خیریه ادارې آی ډي فاونډیشن مسؤلین وایي دوی له یوه ډیرانه 10 یا 12 کاله پخوانی مړی موندلی چې خاورین شوی او کالې هم پرې نه و پاتې. د دغه ادارې مسؤلین وایي مړی سړی خونې ته لږدولی او پولیسو ته یې د پیښې په اړه معلومات ورکړی دی. ځایي پولیس افسر عالم اولادو وایي د سیمې د خلکو له شکایت وروسته هغه سړی نیولی چې مړی یې ډیران ته غورځولی. د دغه پولیس افسر په خبر نیول شوی سړی محبوب نومیږي او دوی ته یې ویلي چې زکیه زویدی نوم یې دغه مړه ښځه یې خور وه. د نوموړې په وینا زکیه زویدی 10 یا 12 کاله وړاندې مړه شوې، خو زوی او لور یې د ښخولو پر ځای د کور په یخچال کې ایښې وه. محبوب پولیسو ته دغه راز ویلي خورزه او خور یې په کور کې یوازې اوسېدل او ودونه یې نه وو کړی. نوموړی زیاتوي هغوی دواړه هم څه موده مخکې مړ شوي دي. نوموړی وایي ګاونډیان شکایت وکړ چې له کوره بوی راځي او کله چې د مړي په یخچال کې ولید بهر ته یې ولېږداوه. د بلاک د اوسېدونکو ټولنې مشر دانش کریم خبریالانو ته وویل زکیه زویدی ښوونکې وه چې له خپلو 2 اولادونو سره په اپارتمان کې اوسېده، خو له 2008 کال راهیسې نه وه لیدل شوې. دانش کریم وایي د دغه ښځې زوی به ورسره کرکټ لوبه کوله، خو د مور په تړاو پوښتنې به غوسه کاوه ځکه هیچا پوښتنه نه ترې کوله. د ځایي پولیس افسر شاهنواز چاجر وایي د عدلي طب له رپورټه به معلوم شي چې دغه ښځه په طبیعي مرګ مړه شوې او که وژل شوې ده. نوموړی زیاتوي ډېر ګمان کېږي چې کومه رواني موضوع به وي، که نه له وژلو وروسته د مړې ساتل هیڅ دلیل نه لري. پولیس وایي د مړې ښځې ګاونډیانو ورته ویلي چې د دغه ښځې د زوی او لور ذهني حالت ښه نه و.